سلامونه او نیکې هیلې. د خبر د شریکېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته یې د بیل علامه هم ووهئ. د ملي خاین ښاغلی حمید کرزي لاسته راوړنې. د شاه مسعود مقبره په 10 میلیونه ډالره د دولت له بودیجې یعنې د بیت المال له مال څخه ولګولې. د برهان الدین رباني پر مقبره 15 میلیونه ډالره د بیت المال د بودیجې څخه پر ولګولې. د مارشال فهیم پر مقبره 8 میلیونه ډالره د بیت المال څخه پرې ولګولې. آیا ستاسو په نظر دا خیانت د حمید کرزي د بخښلو دی چې د مسعود مقبره، د رباني مقبره، د فهیم مقبره او د نورو خاینینو مقبرې د کرزي په لاس د حکومت په رسمي بودیجه جوړې شوي؟ خو ولې داسې ماڼۍ چې زموږ تاریخي هویت پکښې نغښتی دی جوړې نه سوې؟ خو ولې د هېواد اصلي شهید ډاکټر نجیب مقبره کنډواله پرته ده؟ همداسې نور رښتیني په دې خاوره سرښندونکي دي چې حتی مقبرې هم ورکې دي. خو هغه چې خاورې سره یې ستر خیانتونه کړي دي، د ولس سره یې ستر خیانتونه کړي، بیا هم مقبرې د ولس له مشترکه مال څخه په اساسي ډول رغول کیږي. زموږ د اوسني حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې په غزني کې د ملي قهرمان غازي شاه امان الله خان روح ماڼۍ ته جدي پاملرنه وکړي. آیا تاسو سترګې لرئ او که نه؟ آیا دا خیانتونه تاسو ته نه ښکاري؟